یه جنې سونیا شاه مسافرو ته په څه ښکاره کوي؟ بغرۍ ښکاره کومه. يا مرحبا. دوستانو تاسو ته پته ده چې سعودي عرب پاکه خاوره ده، په هغې باندې ډمان ګډېدل دا کوپر دی. دوستانو علي شاه او سونیا شاه دواړه تللي دي سعودي عرب ته شو له. راځئ انټرویو ورسره کوو. هغه څومره تاسو یادوئ هغه مانه کور کې پاتې شو. نو څه وکړم؟ هلک لټونه دا سوټې ولې کور پاتې کړی؟ داود شاه یې په ځان کې وایي. بالکل ښه دوستانو اوس راځو د علي شاه پوسکی سیوان په بغرۍ باندې. چې زه د خیر سره خپل پاکستان ته راورسېدلم او ما ویل چې سپورټرو دپاره پیغام ورکړم. ښه بړواشه دا راته ووایه چې ستا لور به په سعودي عرب کې کم هلکان په ځان اچول؟ داسې شونډې هلکان نه فیروشان نه. په دروند استقبال کې اوس راځي علي شاه ټپاټپ یاره ډېر بې غیرتی، یاره ډېر دلی، تا مور پلار بل ته په نهاره ناسي او ته دلته دې ډمې له پیسې ورکوې. بړوشه ستا دې لور له د څو کالو هلکان درولم. 40 سال نه چې بری 40 سال نه چې بری ظالمه دومره مشرانو نه مه بوزه، کنې په دې خانګو کې به دانې راخیږي.